موږ هر وخت چې زړه مو وغواړي کوای شو له خپل رب سره ملاقات وکړو، پرته له دې چې پروتوکول یا وخت ونیسو یا وخت اخیستو ته ضرورت وي. هر وخت چې غواړې د پاچایانو له پاچا سره ملاقات وکړي، جاینماز هوار کړه، ووایه الله اکبر، یا همدومره حد اقل ووایه چې یا الله. الله پاک در باندې غږ کوي چې لبیک یا عبدي، ووایه زما بنده څه غواړې؟ ناامیده نه ستنېږي، وغواړه چې څه غواړې. له ما یې وغواړه. د دنیا ټولې خزانې، د اسمانونو خزانې او د کائناتو ټول واک زما په لاس کې دی. وغواړه زما بنده چې هر څه غواړې ویې غواړه، هر څه چې ترې غواړې ویې غواړه. هیڅوک دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې ته نشې کوای نور خپل ملاقات ته دوام ورکړي یا د وخت خلاص شوی دی. واه سبحان الله، ته څومره لوی او ورسره مهربان رب یې، خو زه غافل بنده یم چې تا ته رانه لار ورکه ده.